السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د 90 چینل څخه ملګرو نوې ویډیو ګوري دوستانو. لکه څنګه چې تاسې پر تمنیل باندې ولیدل دوستانو، زه نن تاسو ته داسې طریقه درته ښیم دوستانو چې تاسې به وکولی شئ په یوه ورځ کې به تاسې د خپل آی ډي فیسبوک آی ډي 15,000 ملګري پوره کوئ دوستانو. بغیر له دې څخه چې کوم چاته تاسې بلنه ولېږئ، تاسې د ریکویسټ څخه خلاص یاست، هېڅ چاته هم بلنه مه لېږئ، خلک به ټول بلنې درته لېږي دوستانو. نو راځئ زه یې اوس په ژوندۍ بڼه درته ښیم دوستانو چې دا څنګه کېدلی شي. نو ستاسې څخه هیله کوم دوستانو چې تاسې اول زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نشان او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. نو زه راځم دوستانو، دا زه اوس وګورئ دوستانو، دا تاسې اوس ورته وګورئ دا ریکویسټو ته 15 ریکویسټ اوس ماته راغلی دی دوستانو. تاسې اوس ورته وګورئ، ګوره روزدین سنټ ریکویسټ 15 ریکویسټونه ماته راغلي دي. زه دا ریکویسټونه کنفرم کوم دوستانو، تاسې په خپله ورته وګورئ دوستانو. زه دا ریکویسټونه منم زر تر زره. ګورئ دوستانو، ما چې کله په ویډیو باندې شروع کوله، ما خپل ریکویسټونه چې ماته راغلي وو هغه ما ټول منلي وو. له هغه راهیسې ماته بیا 15 ریکویسټونه نور راغله دوستانو. دا د یو بل پسې راغی دوستانو. کله چې تاسې پوهېږئ دغه د تاسې په خپله لیدلی شئ دوستانو. زما په اکاونټ کې ما داسې یو څه هم اپلوډ کړي نه دي چې هغه د خلکو ډېر خوښ شوي دوستانو. نو دوی د هغې وجې څخه ماته دغه رالیږي، ماته بلنې رالیږي، یا د اکاونټ نوی د اکاونټ نوی نه دی دوستانو. دا تقریبا په جون کې ما جوړ کړی دی دوستانو. نو اوس هم دغه دی ګوره دوستانو، ماته بلنې له پرون راهیسته را شروع شوي دي، له تېرې ورځې راهیسته. دلته انټرنیټ هم کار نه کوي، پر 9 بجې باندې کار شروع کړی دی. 2280 ملګري دي دوستانو. تاسې اوس بلنو ته ګورئ چې ماته څومره بلنې راځي. دا د ګوره دوستانو، ما درته وویل چې ما ویډیو جوړوله، نو تاسې په خپله ولیدل. د هغه څخه مخکې ما ټولې بلنې قبولې کړې. دا اوس چې ما ویډیو راتللم بیا 15 بلنې ماته نورې راغلې وې دوستانو. تاسې اوس ورته ګورئ، اوس ورته انتظار کېږي دوستانو چې موږ ته څومره بلنې راځي. که څه هم دوستانو تاسې د دې څخه خلاص یاست چې تاسې یو چا ته بلنه ولېږئ دوستانو. ټول کسان به تاسې ته بلنه لېږي دوستانو، خو مهمه طریقه یې دا ده، تر ټولو ضروري کار یې دا ده، کله چې تاسې یو بلنه راسي دوستانو، نو تاسې هغه زر تر زره یو ریکویسټ راسي هغه کنفرم کړئ. زر تر زره کنفرم کړئ. هر څومره زر چې تاسې ریکویسټ قبلوئ دوستانو، د هغومره ډېرې زیاتې بلنې به تاسې ته راځي. هلته به د فیسبوک په صفحه کې تاسې په د اټ فرینډ په ځای کې به تاسې هر چا ته تر ډېرو کسانو به تاسې مخ ته راځئ دوستانو. تر ډېرو کسانو به تاسې مخ ته راځئ. نو تاسې ته به هر څوک بلنه رالیږي. ستاسې ملګري به حتی تاسې ورکړئ دوستانو، په یوه ورځ کې بالکل 15,000 ملګري به پوره کېږي. زما د ډېرو آیډیانو داسې ملګري شته دوستانو چې هغه په یوه ورځ کې په یوه شپه روز کې پوره شوي دي دوستانو. نو دا یې تر ټولو مهمه طریقه ده، دا د دوستانو بله بلنه راځي، تاسې په خپله ولیدئ دوستانو. دا د بل بلنه ماته راغله، ورسره همدارنګه ډېرې بلنې دوستانو راځي. که څه هم تاسې به یې وګورئ، کله چې ویډیو ورباندې پلی د انټرنیټ کار لږ سلو وي، دا د بله بلنه راغله دوستانو، په خپله لیدلی شئ. دا مې هم قبوله کړه. په دومره لږ وخت کې دوستانو چې زه دا ویډیو جوړوم، تاسې په خپل لیدلی شئ. ماته 15 درې نورې بلنې وې، دا یې 100 ملګرو ماته ریکویسټ لېږلی ده په دومره لږ وخت کې زه کله دا ویډیو جوړوم. نو تاسې فکر وکړئ دوستانو چې په ساعت کې به څومره ملګري ماته بلنې رالیږي، او که چېرې زه هغه قبولې کړم، زما ملګري به په څومره لږ وخت کې پوره شي. نو مننه دوستانو، دا تر ټولو ښه لاره ده، تاسې هم استعمال کړئ دوستانو. پوره به درته ګټه کوي دوستانو، او بیا به ماته وایاست چې رښتیا هم دغسې وه دوستانو. نو بله لار داسې نه لرئ چې تاسې په فیسبوک کې سټینګ وکړئ، نو تاسې ته هر څوک بلنې ولېږي. نو مننه دوستانو، که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضرور یې لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.